مولوي امیر خان متقي د قطر د ټولنیزو چارو وزیر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا تېره ورځ د قطر د پرمختګ او د ټولنیزو چارو له وزیر مالیه مریم المسن سره په لیدنه کې په بیلابیلو دوه اړخیزو معلوماتو افغانستان سره د قطر هیواد د بشري مرستو پر زیاتوالي خبرې کړي. په دغه لیدنه کې ښاغلي متقي له اغلې مریم ته بلنه ورکړې څو د ښځو یتیمانو او معلولینو لیدو په موخه افغانستان ته سفر وکړي. د کابل د دهبوري په څلور لاره کې په یو کاسټر باندې چاودنه. سرچینې وایي د دهبوري څلور لارې ته څیرمه یو کاسټر موټر مخې ته چاودنه شوې. دغه چاودنې نوعیت یا پایله کې مرژوبله تر اوسه نه ده معلومه. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.